ابي بکر نه نقل لې هغه رسول فرمایلی دي وی دعوات المکروبه چې کله یو سړي باندې مصیبتونه راغلي پریشانې راغلي هغه دې شي وي اللهم رحمتك ارجو الله ستاسو رحمت تم ساتم فلا تكلني الى نفسي طرفه عين الله دې خپل ځان لمه دسترګې درپ اندازه مو پرېدا لکه ډېر انسانانو کې دا مصیبت شته وی دا خو زما چاله کیده زما وکړته دي محمد رسول الله فرمایي چې الله ما دې خپل ځان له دسترګې درپ اندازه مو پرېدا واصلح او جوړ کس ما دا شان طول لا اله الا انت نشتري حقدار د بندګۍ شواستانه دا چې ارچا ویلې چې څومره مصیبتونه پریشانې دي انسان له متوجي رسول الله فرمایي هغه ټول رب العالمین ختم کی لری به کی چې کله انسان دې عمل له متوجي شي علي بن ابي طالب فرمایي چې محمد رسول الله علیه خبر خودلې ده وی چې کله تاسو مصیبت راغی نو به دا خبره کوي چې لا اله الا الله الحليم الكريم نشتري حقدار د بندګۍ شوا د الله نه ډېر صبرناک او ډېر عزتمن دی سبحان الله پاکی د الله لا وتبارك الله پیدمن د الله پیدا ورکول والا دی رب العرش العظیم خاوند د عرش عظیم دی والحمد لله رب العالمین څومره صفاتونه د کمال چې دی الله له عقل چې د ټول مخلوق تربیت کوي دا د دې انسان ټول مصیبتونه ختم شي پریشانې نه بیلړي شي